درنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې تاسو ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو د نورو خپرونو په پرتله په نننۍ خپرونه کې زه به تاسو ته د اوداسه فرایض بیان کړم چې ما تاسو ته په نورو خپرونو کې د لمانځه فرایض، سنتونه، شرطونه، رکنونه، مستحبات دا مې ټول تاسو ته د لمانځه بیان کړي ول او زه به اوس تاسو ته د اوداسه فرایض، سنتونه، مستحبات، رکنونه، فاسدات او داسې ټول نور به هم تاسو ته یو بیان کړم او په عملي شکل به هم تاسو ته ښایم چې ښه مو زده شي. درنو لیدونکو لومړی باید د اوداسه له فرایض نه شروع کړو چې د اوداسه فرایض څلور دي. څو دي؟ څلور دي. لومړی فرض د اوداسه مینځل د مخ دي. کله چې موږ غواړو لومړی فرض د اوداسه په ځای کړو نو باید د سر د ویښتو د شنه کېدو له ځایه تر د زنې لاندې پورې دا او د یو غوږ نرمۍ نه تر بل غوږ د نرمۍ پورې دا ټول باید لامده شي چې یو فرض ادا شي. دویم مینځل د لاسونو دي تر څنګله پورې. کله چې موږ دویم فرض ادا کوو نو باید د ګوتو له سرونو نه شروع تر د څنګل لاندې پورې دا باید ټول لانده شي چې دویم فرض سر ته ورسیږي. دریم مسح کول د څلورمې حصې د سر. زموږ سر څلور حصې لري، یو، دوه، درې، څلور. باید موږ دا د سر په مسح کې ټول مسح شي. څلورم پریولل د پښو دي تر د بیډۍ پاس پورې. بیډۍ ته په فارسي کې بجلک وایي. تر د بجلک پاس پورې باید موږ پښې لمدې شي او که چا د دغو څلورو فرایضو څخه یو یې هم پرېښود نو لمونځ یې نه کېږي. باید بیرته سر نه خپل اودس وکړي او د څلور فرایض پکې ترسره شي. قدرمنو لیدونکو دا زموږ نننۍ خپرونه. تر بلې خپرونې په لوی او بښونکي خدای سپارم.